سلامونه او احترامات می قبول کړئ دوستانو. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ یاستئ. لوریانې د الله تعالی جل جلاله نعمت وي. د یو چا په کور کې به همیشه لورګانې پیدا کېدلې. هر ځل به هغوی د الله جل جلاله نه هیله درلوده چې زوی پیدا شي، خو د الله تعالی کارونه و چې پرله پسې لورګانې پیدا کېدلې. سر په سر یې 6 لورګانې پیدا شوې. د اووم ځل لپاره یې بیا ښځه حامله شوه. هغه ډېر وېرېده چې دا ځل به مې هم بیا لور پیدا شي. شیطان د هغه په زړه کې وسوسه پیدا کړه. دا ځل یې په ښه اراده وکړه که بیا یې لور پیدا شوه نو خپلې ښځې ته به طلاق ورکوي. تاسو د دې سړي ارادې ته لږ فکر وکړئ. په دې کې د دې ښځې څه قصور دی؟ دغه سړی چې د شپې ویده شو یو عجیب و غریب خوب یې ولیدو. دې سړي خوب ولیدو چې قیامت راغلی دی او په دې خاطر چې د دې سړي ګناهونه بې اندازې ډېر دي نو په دغه سړي دوزخ واجب شوی دی. لهذا ملایکو یعنې فرشتو هغه ونیو چې دوزخ ته یې داخل کړي تر څو د خپلو ګناهونو سزا وویني. کله چې ملایکو هغه د دوزخ لومړۍ دروازې ته یوړو چې د هغې دروازې نه یې دوزخ ته داخل کړي، هلته یې یوه لور ولاړه وه چې ملایکې ته یې عذرونه کول او هغوی نه پرېښودلې چې پلار یې دوزخ ته داخل کړي. ملایکې دوهمې دروازې ته لاړې خو هلته یې هم دومه لور ولاړه وه. هغې هم ملایکې نه پرېښودلې چې پلار یې دوزخ ته داخل کړي. ملایکې مجبوراً درېیمې دروازې ته لاړې چې د هغې دروازې نه دغه سړی دوزخ ته داخل کړي، خو هلته یې درېیمه لور ولاړه وه. هغه هم ملایکو ته په سوال زاری شوه چې پلار یې دوزخ ته داخل نه کړي. په همدې طور سره ملایکو د دوزخ په 6 دروازو دغه سړی وګرځو، خو چې هرې دروازې ته به ورتلل هلته به د سړي یوه لور ولاړه وه او ملایکې به یې نه پرېښودلې چې د هغوی پلار دوزخ ته داخل کړي. د پلار به یې کلکه دفاع کوله. اوس یوه دروازه پاتې وه او هغه د دوزخ 7مه دروازه وه. ملایکو دغه سړی د دوزخ 7مې دروازې خواته روان کړ. په دغه وخت کې په دغه سړي باندې ډېره ویره راغله چې په دغه دروازه کې به زما څوک معنی شي چې دوزخ ته لاړ نه شم. په دغه وخت کې دې سړي ته معلومه شوه چې هغه د شیطان په دوکه کې راغلی و چې د 7مې لور په پیدا کېدو یې خپلې ښځې ته د طلاق ورکولو اراده کړې وه. د انتهایی ویرې او دهشت په عالم کې سترګې خلاصې کړې. هغه د الله رب العزت په حضور کې لاسونه پورته کړل او دعا یې وکړه چې یا الله پاکه ماته 7مه هم لور راکړې. په دې خاطر د هغه خلکو چې په قضا او قدر ایمان دی هغوی د لورګانو په پیدایش باندې د خفګان په ځای خوشحالي وکړي. د ایمان د کمزورۍ په وجه د بعضو بد عقیده خلکو دا تصور دی چې د هغوی د لورګانو پیدا کېدو سبب د هغوی ښځه ده، چې دا عقیده سراسر غلطه ده. د لور یا زوی په پیدا کېدو د ښځې یا سړي کوم عمل دخیل نه دی، بلکې ښځه او میړه صرف یوه ذریعه یا وسیله ده. د هلک یا نجلۍ پیدا کوونکی صرف الله جل جلاله واحد لا شریک ذات دی. الله رب العزت چې وغواړي چاته لورګانې ورکوي او الله رب العزت چې وغواړي چاته زامن ورکوي، او همدغه الله تعالی جل جلاله چې وغواړي چاته لورګانې او زامن دواړه ورکوي. په دې صورت کې په هر مسلمان واجب ده چې د الله جل جلاله قضا او قدر باندې راضي شي. په دې هیله دوستانو چې دا قصه او دا له عبرت ډکې خبرې به مو خوښې شوې وي. له نورو همدغسې په زړه پورې ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ورسره خوا کې د ګنټۍ نشان هم ووهئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته خبر درکړل شي او تاسو ترې خوند او ګټه واخلئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.